د خوست او کابل ترمنځ د لوی لارې امنیت هم د نورو ولایتونو په څیر تر پخوا ښه شوی دی. د خوست او پکتیا ترمنځ د سپرلیو موټر چلونکي وایي پخوا به موږ د شپې ناوخته سفر نشو کولی، خو اوس د شپې او ورځې سفر کولی شو او په لارو کې هیڅ راز امنیتي ستونزې نشته. دوی وایي پخوا به په لارو کې د غلاو ترڅنګ جنګونه هم کېدل چې موږ به د سفر لپاره زړه نه ښه کاوه، خو اوس بیا هغه ستونزې له منځه تللي دي او وایي اوس یې ستونزې دا دي چې د تیلو بیې لوړې دي او د دې ترڅنګ چې په ټول هیواد کې د بیکارۍ کچه زیاته شوې ده، د دوی پر کاروبار یې هم اغیز کړی دی. امنیت خو شکر د سل په سلو کې ښه ده، مخکې به چې تلو روزانه به جنګونه و غله به و رقم معاملې راتلې، اوس خو د شپې او د ورځې دی دغه مشکل خو انشاءالله نشته. تیل موږ چې بیخي زیات جګ دي، نو تیلو په پرتله چې سوچ وکړو موږ یو شی هم نسو جوړولی، که تګ او راتګ وکړو شپې مالته وکړو نو چې بیرته دلته راسو موږ 400-500 روپۍ چې هغه حساب ورته وکړو موبلا نشي ته پوه یو شی موږ ته نه جوړېږي. د خوست ولایت د لرې پرتو ولسوالیو خلک هم په هیواد کې د امنیت پر راتلو خوښ دي، خو دوی هم د بیکارۍ او د روان خراب اقتصادي حالت څخه سر ټکوي او ځینې بیا وایي کومې مرستې چې د مرستندویو بنسټونو لخوا ویشل کیږي هغه وړ او حقدارو خلکو ته نه رسیږي. دغه نیستۍ غریبي لرو، بس مشکل لرو. نوره موږ د اماراتو نه ډېر خوشحال یو، په امنیت کې په هر څه کې خوشحال یو. ستونزې خو دا لرو چې اوس حقیقت وایو چې مرستې وشي نو مرستې مستحق خلکو ته په نومي سره رسیږي نه چې کومو غریبان دې ته نه رسیږي او مړه چې دې ته رسیږي. د خوست ولایت د صبروي ولسوالۍ اړوند هغه کلی چې د شین زنبر په نامو مشهور دی ډېرې ښې منظرې او آب و هوا لري. دلته راغلي سیلانیان وایي موږ پخوا د شین زنبر کاریز سیمې ته نشو راتللی ځکه په خبره یې دلته امنیتي وضعیت ډېر خراب و او زیاتوي چې د امنیت پر راتلو سره دوی هم له ځنډ وروسته دلته له خپلو ملګرو سره په چکر راوتلي دي. د سال سیمه را د سیمې ته ډېر خلک راځي، د لرو منطقو د صبرۍ ولسوالۍ د ځینو ترې ځایو له شیرو دا خلک هم راځي. دغه سیمه چې د صبرۍ په سطحه یوه مشهوره سیمه ده چې په شنه زنبر په نوم باندې مشهوره ده. زه هم له نورۍ کلي څخه دلته د سیل کولو لپاره راغلی یم. په هیواد کې د سرتاسري امنیت په راتلو سره د نورو ولایتونو په څیر د خوست خلک هم خوشحاله دي، خو بل لور ته بیا په ټول هیواد کې روان اقتصادي وضعیت او بیکارۍ خلک اندېښمن کړي دي. عزت الله احمدزی CMG خوست.